یوه زردکه پر منځ دوه ځایه کړه، نیمه یې په اوبو او بوره کې کښېږده او بله نیمه یې په اوبو او مالګه کې کښېږده. څو ورځې وروسته به ووینې چې هغه د بورې نیمه زردکه مربا ده او هغه د مالګې نیمه زردکه اچار دی. ودې لیده چې زردکه هغه یوه زردکه ده، خو هغه ماحول یا شاوخوا یې فرق درلودی. نو که ته غواړې چې ښه او صالحه انسان سې، د صالحانو ملګرتیا کوه. ژوند څه شی دی؟ ژوند داسې دردونه دي چې په امیدونو سره پټ دي او امیدونه په کار کولو ترسره کیږي. کار کول په اجل سره پای ته رسیږي او بیا به هر چاته د ده د کار کولو که ښه وي که بد عوض او بدله ورکوي. دا محبت او دوستي نه ده چې یو څوک وروسته تر هغه چې د دنیا څخه کوچ او رحلت وکړي، یعنی مړ سي، بیا یې د عذر او پښیمانۍ پر قسم پر تندي مچوي، بلکې یو د بل سره هغه وخت لطف او مهرباني کوي چې ژوندي یاست. مقصد درلودونکی اشنای داسې دی لکه سایه، کله چې په لمر کې رهیم را سره وي، خو کله چې بیا زه په تاریکه کې پټ سم دی ورک سي. یعنی کله مال او دولت درلودی را سره وي او کله چې بیا مفلس سم، هغه مقصدي آشنای می ورک او لا درک. هغه چاته دوهم وار رجوع مکوه چې یو ځل یې خرڅ کړی یې، ځکه هغه څوک چې یو ځل دې خرڅ کړي کولای سي چې نن یوې ځله دې نور هم خرڅ کړي. هغه ملګری چې یو ځل یې پرېښولې بیا دې هم پرېږدي، نو د داسې ملګري د ملګرتیا کوښښ مه کوه. کله چې موږ زیږو بې له هغه خاورو بل څه نه لرو چې موږ ځینې پیدا سوي یو. کله چې مړه کېږو بیا هم بې له هغه خاورو بل څه نه لرو چې موږ ورځو. خو سره له دغه بیا هم خپل ټول ژوند د هغه څه دپاره په جګړو تېروو چې هغه زموږ نه دي. کله چې انسان وزیږي دواړه لاسونه یې د حرص په سبب او د دې دپاره موټ نیولي وي چې دنیا لاسته راوړي، خو کله چې بیا مړ سي لاسونه یې د دې دپاره خلاص نیولي وي چې د دنیا څخه یې هیڅ شی لاسته نه راوړي او په خالي لاس ځینې رهي دی. د جنت دپاره کوښښ کوه، دوزخ ته خو په اساني سره ورتلای سې. موږ تل او همیشه د هغو کارونو څخه شکایت کوو چې نورو زموږ سره کړي دي، خو هغه څه ته هیڅ متوجه نه یو چې موږ د نورو خلقو سره کړي دي. نو الهي ما د نورو خلقو د نیکمرغۍ سبب وګرځوې او د هیچا دپاره مې د بدمرغۍ سبب مګر. که څوک د لمانځه ځنډولو عادت ولري، دا دې یې یقین وي چې د ژوندانه هر کار لکه واده، د کاروبار جوړېدل، روغتیا، اولاد زیږول او نور ټول کارونه به یې الله جل جلاله داسې ور وځنډوي لکه دی چې لمونځ ځنډوي. د علماو سره په عقل ناسته ولاړه کوه، د پاچاهانو سره په علم ناسته ولاړه کوه، د ملګرو او آشنایانو سره په ادب ناسته ولاړه کوه، د خپلې کورنۍ سره په مهرباني ناسته ولاړه کوه.
د جاهلانو سره په حلم او پراخه سینه ناسته ولاړه کوه.